ګرانو کتونکو نورو ویډیوګانو لپاره لاندې سرې بټنې باندې کلیک وکړئ، یعنی زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په ګنګړي باندې هم کلیک وکړئ ترڅو د نوي ویډیوګانو خبرتیا تاسو ته په اسانۍ سره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو کتونکو نن درته د یو بل ویډیو سره حاضر یم. هغه ویډیو دا ډیر اهمه ویډیو ده، باید تاسو تر اخره پورې دا وګورئ. دا ویډیو جوړوم د واتساپ لپاره. هغه واتساپ کې موږ بعضې وخت له خلکو سره چیټینګ کوو او بعضې داسې خبرې موږ خپل ملګرو سره کوو چې هغه موږ دا نه خوښو چې بل څوک یې وګوري. نن سبا خو په دې معاشره کې ډېر خلک داسې دي چې موبایل درنه واخلي یا واتساپ دې ګوري یا عکسونه دې ګوري. دا اول خو دا په کار نه ده اخلاقي طور پر، او که بیا هم تاسو موبایل ورکوئ او نو تاسو باید دغه کوم چیټ چې ده تاسو واتساپ کې او تاسو غواړئ چې دا څوک ونه ګوري، نو باید دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. لاکر فار واتس چیټ په نامه باندې ده چې دا تاسو را ډاونلوډ کړئ، نو هغه چیټ چې تاسو نه غواړئ تاسو داسې خاص ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې کړي نو هغه بل څوک ونه ګوري، نو دغه لپاره باید تاسو دا ویډیو دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. دا اپلیکیشن به را ډاونلوډ کړئ له پلی سټور نه. دا نوم به ورته ورکئ. نو دغه به تاسو په پلی سټور کې چې دا نوم ورکئ لکه لاکر واتس چیټ په نامه باندې دا اپلیکیشن ده. دا د اولنی ما خو آلریډي را ډاونلوډ کړی ده او انسټال کړی مې هم ده، نو تاسو باید دا را ډاونلوډ کړئ او انسټال یې کړئ. دومره تقریبا 1 منټ به ونیسي، دېنه زیات نه نیول کېږي په را ډاونلوډو کې. دا چې کله را ډاونلوډ کړه نو بیا به راشي، دا به خلاص کړئ. داسې چې خلاص مو کړو نو دلته به پاسورډ ورکړئ تاسو، چې زه خو ورته 1 2 3 4 ورکوم، ستاسو څنګه چې خوښوي نو هغه پاسورډ ورکولی شي. بیا به یو ځل بیا به دا پاسورډ ورته ورکړئ چې کنفرم شي. دا کنفرم شو او دلته ایمیل ورکول دي. هغه ایمیل چې کله تاسو نه په غلطۍ کې یا پاسورډ درنه هیر شو یا غلط مو ورکړی بیا هم درنه هیر شو، نو تاسو به آلریډي دلته د ایمیل ورکړی. نو دا ایمیل ځکه ورکوو چې کله تاسو نه پاسورډ هیر شي نو هلته بیا تاسو ته دا آپشن درکوي، نو هغه کوډ به تاسو ایمیل ته لاړ شي، نو له ایمیل ذریعې نه تاسو بیا دا سړی دا به سیو شي. چې دا سیو شو نو چې دا انیبل کړو نو دا دلته راغله نو کنورسیشن. دلته لا تر اوسه پورې موږ څه نه دی ایډ کړي، نو باید چې دا موږ ایډول غواړو د پلس نشان باندې موږ باید کلیک وکړو. نو دلته راشي موږ چې کوم یو هغه غواړو، هغه باید کوم چیټ چې موږ کړی ملګرو سره نو هغه موږ بلاکولی شو. نو زه غواړم چې دا عبدالرفیع ګروپ په نامه باندې دا ایډ کړم او دا چیټ ګروپ ایډیټ سکسسفولي. نو دا به تر هغه پورې بل څوک نشي کولی چې تر هغه پورې دا پاسورډ ورته ورنه کړي. څنګه چې تاسو پوه شوئ چې موږ واتس اپ ته لاک ورکړه نو را به شو، هغه به وګورو چې لاک یې اخیستی ده او که نه. او تاسو اوس بل څوک نشي خلاصولی تر هغه پورې چې دا پاسورډ ورته ورنه کړي. نو ملګرو دا ډېر ښه اپلیکیشن دی. که تاسو غواړئ چې تاسو ډیټا بچ پاتې شي نو باید دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. دا لاکر فار واتس چیټ اپ سیکیور پرایویټ چیټ په نامه باندې ده. نو دا ډېر ضروري هم ده. بعضې داسې خبرې موږ په واتساپ کې کړي چې یا له کورنۍ خلکو سره یا بل ملګرو سره، نو هغه نه غواړو چې موږ بل څوک یې وګوري. نن سبا خو ملګري هم درنه پوښتنه کوي، موبایل درنه غواړي او موږ نه غواړو چې دغه ته لاړ شي او دې کې ګوتې ووهي زموږ چیټ وغیره کې. نو دا اپلیکیشن تاسو را ډاونلوډ کړئ. انشاءالله خوښه شوې به مې دا ویډیو او ضرور در سره دا ویډیو لایک او کمنټ وکړئ. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.